منګه په دې پوهېږو چې په باطنګڼ دې را باندې کړي. یاره طارق شین له باطنګڼ نه مې توبه را بل ورځ مې باطنګڼ خوړلې اوس راته راخولې داسې کوس کوس ښکاري. بس کیمره کته نه کړي ګوره د اصلیت پته لګي. ما خو وختي لیدلي دي. لږ صبر VPN ډسکنیکټ شوی VPN آن کومه کمنټس نه راځي. ولې دغلته لایف په VPN ده وري ما ته خو کمنټ راځي. دا وروره دا د آنلاین لب دا نتیجې دي چې ما به درته وي چې ایلو ایلو مه کوئ. ګوره ایلو ایلو پرسنل کې مزه کوي، پرسنل کې مزه کوي. د خلکو په مخ کې لا ایلو ایلو کېږي یار. او بس څه وکړو مړه کر دې مشکل جینا عشق کمینا عشق کمینا عشق کمینا. طارق شین لالا باطنګڼ لا پتن دروله ادینا هربل آیل بوتل سره ډېر ظلم شوی دی. سید باچا راته وایو، سید باچا راته وایي دې سره ډیوټو کاغه راته راولېږو. ما ته وایي دې سره ډیوټو کوه ایډورټایزمنټ به وشي. ما خدای دې په توپه داسې ایډورټایزمنټ ولګوي لرې کمایه. زما د هغه ویډیو سره که نه قسم دی هغه راته راولېږلی. ما ته وایي چې دینه سره ما بیا بیا رانه خلک اخلي نه. سبا زه په دې باندې ویډیو جوړوم. اوس مې په باطنګڼ باندې ویډیو جوړه کړه. باطنګڼ هغه افیکټ ما چې خلکو ته پته ولګي چې یاره خو دې بندګانو زه باطنګڼ یم. زه الله پاک ستاسو دې دنیا ته چې زه راغلی یم ستاسو د خوراک دپاره ستاسو د لوږې ختمېدو دپاره ما پخوئ او خورئ مې الله تعالی شکر ادا کوئ. ما په بل ځای کې مه استعمالوئ. ما بل ورځ یو جینۍ په لاس کې نیولې وم په بل ځای کې. باطنګڼ خو داسې شی دی بې ضرره شی دی که دې مات شه لکه که دې مات شه بیا به څه کوي لکه داسې منباتي خو نه ده چې تار پکې دی بیا به یې راوباسي سړی. بس پته نه لګي طارق شین لالا بس طارق شین لالا الله دې رحم وکړي. و نه دې باطنګڼ ته پوکڼۍ وه اسپینه معصومه شی دی، معصومه شی دی باطنګڼ. دا باطنګڼ چې کوم طارق شین لالا دا باطنګڼ چې کومو دا په انډیا کې سیکان کوي دا غټ باطنګڼ دا کار دا هغه ځای دی. یاره زه خو دا نه وایم چې ویډیو د هغې وه یا د بله وه دا باسې ګپې لکه حقیقت دی که نه. خو په خدای یقین وکړه که د هر ځای ویډیو وه د هر چا ویډیو وه خو لکه ما دوره باطنګڼ نه دی لیدلی وروره. ما په سعودي